نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې جوړ او روغ یاست. بیا هم د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن دوستانو مد او ډولونه یې وایو. یعنی لومړی دا وایو چې مد څه شی دی، د مد تعریف کوو او ورپسې بیا د مد ډولونه وایو. راځو لومړی د مد تعریف کوو. مد په لغت کې اطالت یا کشیدو ته وایي او په اصطلاح کې کشوالی د اواز دی پر حروف مده او حرف لین باندې. لغوی معنی کشول سوه، اصطلاحي معنی د اواز کشول دی پر حروف مده او حروف لین باندې. د حروف مده و بحث مو مخکې کړی دی چې په جوفي دهن کې اله کېدل الف مده، واو مده او یای مده. او حروف لین مو هم ویلي وه چې دوه حروف وه، لومړی یای لین چې یا ساکنه ما قبل حرف زور ولري، او دوهم واو لین چې واو ساکن وي مخکنی حرف زور ولري. دا د مد تعریف دی. راځو د مد ډولونه وایو. مد پر دوه ډوله دي. لومړی مد اصلي، دوهم مد عارضي. راځو مد اصلي تعریفو. مد اصلي هغه مد ته ویل کیږي چې تر حروف مده وروسته همزه او ساکن حرف را نسی یا نسره، لکه ما، ها. ګوري دوستانو په تعریف کې مو ویل مد اصلي هغه مد ته ویل کیږي چې تر حروف مده وروسته یعنی ما بعد همزه او ساکن حرف رانسی. یعنی د ما په کلمه کې دوستانو تاسو وګوري میم په الف سره ولاړ دی، میم زور لري په الف سره ولاړ دی، دا حروف مده سو. موږ وایو چې تر حروف مده او وروسته یعنی ما بعد دی خواته همزه او ساکن حرف رانسی. میم په الف سره ولاړ دی، وروسته همزه سره ساکن حرف سره دلته مد کیږي. دې مد ته مد اصلي وایي. اندازه د مد یو الف ده. همداسې د ها کلمه، ها په الف سره ولاړه ده، الف مده دی، وروسته حرف نه ساکن حرف دی او نه هم همزه ده. دې ته مد اصلي ویل کیږي. دوام دوستانو مد عارضي دی. مد عارضي هغه مد ته ویل کیږي چې تر حروف مده وروسته همزه او ساکن حرف راسي، لکه وما ادراک. دلته دوستانو حروف مده د میم چې په الف سره ولاړ دی دغه الف مده دی. ما د الف مده څخه وروسته موږ وایو چې همزه یا ساکن حرف راسي، نو دا دی د حروف مده څخه وروسته د ادراک په کلمه کې همزه راغلی ده. نو چې کله ته حروف مده وروسته چې الف مده دی همزه راسي د ادراک په کلمه کې چې راغله، دې مد ته مد عارضي ویل کیږي. ګوري دوستانو په مد اصلي کې به تر حروف مده وروسته نه ساکن حرف راتلی او نه همزه راتله، او په مد عارضي کې تر حروف مده وروسته یا به ساکن حرف راځي یا به همزه راځي. نو دې ته مد عارضي وایي. د مد عارضي اندازه 3 الف ده. د مد اصلي اندازه مو مخکې یادوري وکړه چې یو الف اندازه وه، خو د مد اصلي اندازه مد عارضي اندازه 3 الف ده. وما ادراک. مد عارضي بیا ځان ته خپل ډولونه لري. مد عارضي څو ډوله لري چې په هغو کې نه ډوله مشهوره ډولونه دي. هغه نه سره به موږ او تاسو په ترتیب سره هر یو جلا جلا تعریف کړو سره تر مثال. نو ومو ویل چې مد عارضي ځان ته ډولونه لري، نه ډولونه یې مشهور ډولونه دي. هغه نه سره موږ او تاسو وایو. په هغو 9 ډولو کې لومړی ډول چې دی هغه مد متصل دی. راځو تعریف کوو. هر کله چې تر حروف مده وروسته همزه راسي، تر حروف مده وروسته همزه راسي او همزه او حروف مده دواړه په یوه کلمه کښې وي، دې ته مد متصل وایي. لکه جاء په کلمه کې دوستانو جیم په الف سره ولاړ دی، الف مده سو،
وروسته یې همزه راغله جاء، او دغه حروف مده د جیم چې په الف په لار دي دغه حروف مده چې الف مده دي او دغه همزه په یوه کلمه کې راغلي دي. جاء یوه کلمه ده، نو دې ته مد متصل وایي، یعنی چې حروف مده او همزه دواړه په یوه کلمه کې راسي دې ته مد متصل وایي. اصلي خو دا مد عارضي دي ځکه د حروف مده سره همزه راغلې ده، خو بیا موږ تاسو دلته ویل چې مد عارضي ځان ته ډولونه لري، یعنی دا اوس مدونه چې وایو دا به ټوله مد عارضي. په مد عارضي کې بیا دوی ځان ته یو جلا جلا نوم لري، لکه لومړی مد چې مو ویلي مد متصل. راځو دوهم ته. دوهم مد منفصل دی. هر کله چې تر حروف مده وروسته همزه راسي او همزه او حروف مده دواړه په یوه کلمه کې نه وي. د مد متصل د همزه او حروف مده په یوه کلمه کې وه، او د مد منفصل د همزه او حروف مده په جلا کلمه کې وي. لکه بما انزل، دلته میم په الف سره ولاړ دی دوستانو، دا الف مده دی. د دې څخه وروسته دغه د انزل په کلمه کې همزه راغلې ده، نو همزه یې د انزل په کلمه کې راغله او حروف مده چې الف مده دی هغه د بما په کلمه کې راغلي. نو چې کله حروف مده او همزه په جلا کلمو کې سره راغلل دې ته مد منفصل وایي. هر کله چې تر حروف مده وروسته همزه راسي، بما میم په الف لارې دا حروف مده ده، حروف مده دی او د انزل په کلمه کې مو همزه ده راغله، او همزه او حروف مده په یوه کلمه کې نه وي، نو حروف مده د بما په کلمه کې راغلی او همزه د انزل په کلمه کې راغلی، نو دې ته مد منفصل وایي. راځو دوستانو د مد عارضي یا مد فرعي هم ورته ویل کېږي. د مد فرعي یا مد عارضي دریم ډول دی. دریم مد عارضي وقفي دی. تعریف یې کوو: هر کله چې تر حروف مده وروسته سکون عارضي راسي، تر حروف مده وروسته سکون عارضي راسي، لکه په مثال کې د رب العالمین کلمه تر حروف مده وروسته د رب العالمین په کلمه کې حروف مده یا راغلې ده، ځکه یا ساکنه ده، مخکنی حرف چې د یا دی هغه میم دی زیر دی، د یایي مده سوه. د دې څخه وروسته موږ وایو چې سکون عارضي راسي. سکون عارضي پر نون باندې راغلی، نون موږ او تاسو ساکن کړي. دوستانو دا بحث مو مخکې کړی و چې سکون دوه ډوله، یو سکون اصلي بل سکون عارضي. سکون اصلي هغه سکون دی چې حرف په خپله ساکن وي، لکه دوستانو دغه د من خوف په کلمه کې چې نون په خپله ساکن دی وړغندی لري، دا سکون اصلي دی. خو که چیرې یو حرف حرکت ولري لکه د رب العالمین په کلمه کې چې نون زور لري، موږ چې کله پر یو کلمه باندې وقف کوو یعنی پر دریږو د کلمې اخرنی حرف ساکنوو، یعنی رب العالمین پر کلمه چې وقف کوو بیا موږ داسې وایو رب العالمین نون ساکنوو. نو دا چې موږ یې ساکن کوو یو حرف دا سکون عارضي دی، او چې په خپله ساکن یې هغه سکون اصلي دی. نو اوس مو د مد عارضي وقفې تعریف داسې وکړي، موږ وایو هر کله چې تر حروف مده وروسته سکون عارضي راسي، یعنی داسې سکون راسي چې د کلمې اخرنی حرف موږ او تاسو خپله ساکن کو. مثال مو د رب العالمین کلمه ورکړه، دلته یایي مده راغلې ده، د یایي مده څخه وروسته د نون سکون عارض راغلی، ځکه چې وقف کېږي نون موږ او تاسو ساکنوو، نو چې موږ ساکن کوي سکون عارضي سو، دا دی تر یایي مده وروسته د نون سکون عارض راغلی، دې ته مد عارضي وقفي ویل کېږي. څلورم ډول چې مد عارضي د مد عارضي دی مد لازم لین دی. تعریف یې کوو: هر کله چې تر حروف لین وروسته سکون اصلي راځي، لکه عین. موږ وایو هر کله چې تر حروف لین وروسته د حروف لینو څخه دلته یای لین راغلی ده، ځکه یا ساکنه ده ماقبل حرف عین دی زور لري، دا یای لین سوه. موږ وایو چې تر حروف لین وروسته سکون اصلي راځي. سکون اصلي دا معنا چې حرف په خپله ساکن وي، په خپله وړغندی ولري، زموږ سکونېدو ته ضرورت نه لري، لکه د عین په کلمه کې چې نون په خپله ساکن دی، دا دی تر حروف لین وروسته چې هغه یای لین ده، نون راغلی، د نون سکون اصلي دی، ځکه نون په خپله ساکن دی. چې کله تر حروف لین وروسته سکون اصلي راسي، یعنی داسې ساکن حرف راسي چې هغه په خپله ساکن وي، که سړی وقف پر کوي هم په خپله ساکن او که وصل پر کوي هم ساکن، نو دې ته سکون اصلي وایي چې تر حروف لین وروسته
سکون اصلي راغلی دې ته مته مد لازمي لین ویل کیږي. راځو دوستانو د مد عارضي پنځم ډول ته. پنځم ډول یې مد عارضي لین دی. څلورم ډول شو هغه مد لازمي لین و. پنځم چې دی مد عارضي لین دی. هر کله چې تر حروف اللین وروسته سکون عارضي راځي ډیر ساده لکه من خوف موږ وایو چې تر حروف اللین وروسته سکون عارضي راځي. د من خوف په کلمه کې مو حروف اللین واو راغلی دی ځکه واو ساکن دی ما قبل حرف خا د زور دی او تر حروف اللین وروسته سکون عارضي راسي. سکون عارضي مو فا ده ځکه فا خپله متحرکه ده فا زیر لري موږ که وقف کو فا موږ او تاسو ساکنوو موږ او تاسو چې ساکنه کړه دا سکون عارض نو د واوی لین څخه وروسته د فا سکون عارض راغلی دې مته مد عارض لین ویل کیږي. په عین ډول دلته مد لین مو ووایه چې مد لین دوه ډوله لري یو مد لازمي لین بل مد عارض لین. دوستانو د مد عارضي بیان نور هم پاته دی چې څلور ډولونه یې نور هم پاته دي. مد لازم کلمې مثقل مد لازم کلمې مخفف مد لازم حرفي مثقل مد لازم حرفي مخفف چې د دغو مدونو بحث به انشاءالله په بل درس کې تاسو ته وړاندې شي. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نور دوستان او ملګري مو هم ورته دعوت کړئ تر څو زموږ او ستاسو د درسونو څخه ټول ملګري او دوستان برخمن شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.